افغانانو دې ته ښه خبر ووایم که بد خبر ووایم. هیوادوالو تېره اونۍ ولسمشر فرمان ورکړ که چیرې مخابراتي شبکې د انټرنیټ بیې ارزانه نه کړي نو کاري لیسنس به ترې واخلو، خو تر اوسه هیڅ ونه شول. خو اوس تازه د مخابراتو وزیر بیانیه ورکړې ده چې دی څه وایي ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په یو خبري کانفرانس کې د افغان ټیلیکام او سلام شرکتونو په انټرنیټ بیو کې د 10% کموالي خبر ورکړ، خو د خصوصي مخابراتي شبکو په اړه له ولس سره کړې ژمنه پوره نه کړې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر محمد فهیم هاشم نن سه شنبه د روان کال څلورمې میاشتې 29مه نیټه د افغان ټیلیکام او سلام مخابراتي شرکت عمده او پرچون بیې اعلان کړې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مسؤلینو د خپلو کړیو ژمنو په دفاع سره وویل چې د انټرنیټ په عمده بیو کې تر 10% او سلام مخابراتي شرکت په پرچون انټرنیټ بیو کې تر 20% کموالی راوستی دی. خو د دې وزارت رئیس محمد فهیم هاشم د خصوصي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ بیو په اړه څه ونه ویلې، خو له خصوصي مخابراتي شرکتونو یې وغوښتل څو په خپلو انټرنیټي بیو کې کموالی اعلان کړي. فهیم هاشم په دغه ناسته کې یو ځل بیا له ولس سره ژمنه وکړه او ویې ویل اوس مهال انټرنیټ د افغان ولس تر ټولو ستره اړتیا حسابیږي او موږ هڅه کوو په دې برخه کې دوی ته لا ښه فرصتونه رامنځته کړو. نوموړي وویل لوړ کیفیت لرونکي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی د هیوادوالو حق دی. موږ تل هڅه کوو چې د هیوادوالو په ټیټه بیه لوړ کیفیت لرونکي خدمتونه وړاندې کړو. مخابراتو وزارت له دې وړاندې اعلان کړی و چې ګواکې د انټرنیټ بیو په لوړولو کې کار نه لري او خبر یې ورکړ چې دوی مخابراتي شبکو ته 1 GB انټرنیټ په ډیرو کمو پیسو 9 افغانۍ ورکوي، خو مخابراتي شبکې له 120 نیولې عام تر 250 افغانیو پورې پلوري. هغه مهال په یو خبري کانفرانس کې فهیم هاشم د یوې اونۍ وخت اخیستلو سره د انټرنیټ بیو د کمولو خبر کړی و، خو له هغې څو میاشتې وتلې لا هم ولس سره نوموړی خپله ژمنه نه ده پوره کړې. د مخابراتي شبکو له لوري د انټرنیټ د لوړ خرڅلاو په اړه په کابل او نورو ولایتونو کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر مدني فعالانو هم لاریونونه پیل کړي دي. دوی وایي تر هغې چې مخابراتو وزارت د ولس سره کړې ژمنه نه وي پوره کړې حرکتونه به دوام پیدا کړي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د مخابراتي شبکو په اړه خپل وروستی دریځ روښانه کړ. هغه مهال ولسمشر غني اخطار ورکړ که چیرې د انټرنیټي خدماتو په بیو کې کموالی رانشي د شرکتونو جوازونه به یې لغوه اعلان کړي، خو لا هم یاده نامناسبه چاره روانه ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.